خوږو لیدونکو اوریدونکو هر کله دا د تازه ساينسي روغتیایي او سپورتي خبرونه درته د نړیوال ټلویزیون د یوټیوب چینل دی ایدویان په غږ کې اورئ. نو بل سټوډیو ته ورځو او د خپل ملګري ویانده د ای په غږ کې د نړیوال ټلویزیون خبرونه اورو. ګران اوریدونکو دا د تازه او تاوده ساينسي روغتیایي او په خلا پورې د تړلو نقطونو خبرونه د نړیوال ټلویزیون له سټوډیوګانو واورئ. نو ملګری مو شئ او که دا خبرونه مو خوښ شول نو لنډه تبصره وکئ، د سبسکرایب تڼۍ وزورئ او نړیوال ټلویزیون خوښ او لایک کئ. اوس به درمل په خلا کې هم جوړیږي. خلا هغه ځای دی چې د ځمکې د هوا نه پورته دی یا د ستورو او کائناتو منځ. دا تش نه دی خو له پخوا نه داسې ګڼل شوي چې دا خلا یا تشیال دی او انسانان یې تش ګڼي. خلا د عربۍ ژبې ټکي دی چې د خالي یا تش غوندې ټکي ته هم راوتلي دي. نو د برطانیې د تشیال جنسي یا خلای جنسي د چارې له پیسې ورکړي دي او غواړي چې د انسانانو د پاره ډېر ځینې درمل بره په تشیال یا خلا کې هم جوړ شي. په دې درملو کې د واکسینو ستنې او جینیټیکي یا د ژوندکو سره تړل شوي درمل شامل دي. واکسینونه د یو لړ ناروغیو مخه نیسي. ډېرې د ستنو په بڼه وي لکه د نري رنځ یا سیل واکسین، خو ځینې د څاڅکو بڼه هم لري او په دوی کې د پولیو یا د وړو د شلیدلو نه د مخنیوي واکسین هم شامل دي. په خلا کې به درمل د خلایي اډې نه د باندې جوړوي او دا به ځکه کیږي چې هلته د ځمکې راښکون یا جاذبه ډیر زور نه لري. او ولې نه لري؟ ځکه یې نه لري چې تشیال او خلا د ځمکې نه لري. دا ټکنالوژي د ملیشیا یا مالیزیا د اسلامي هیواد د سپورت ملي انسټیټیوټ په تیلي ده چې د سپورتي لوبغاړو او سپورتي ستورو د روزنې دپاره به مصنوعي ځیرکتیا یا ارټیفیشل انټیلیجنس کاروي. دوی به داسې روزنې دپاره هغه ویډیوګانې جوړوي چې په یې چلیږي او نه یوازې دا چې ژر ژر ترسره شوي سپورتي حرکات په ښکاره کوي، بلکې دا حرکات به ورسره تنبیه او تجزیه کوي او په ډول به روزنې په نرو لارو د بایسکل د غولولو او غوپو وهلو په سپورونو کې پیاوړی او توندې شي. روغتیا د روغتیا په ډګر کې هم تشیال او خلا ته ورځو ویل کیږي چې هلته به د شیال له اډې نه د باندې د زړه والونه او د زنګونو مینیسکای د انساجو د انجیرنګ پر مټ جوړیږي. مینیسکای ورته ډاکټران وایي که په سوچه پښتو کې ووایو نو مینیسکای خو بل څه نه دي بس هغه کرچې یا غضروف دی چې د پنډۍ لوی هډوکی او د ورون هډوکی سره نښلوي او دواړه پرې خوځېږي. ځکه خو مونږ ګرځېدلی شو. د دې انساجو جوړول په ځمکه کې یو څه ستونزمن دي ځکه چې دلته د ځمکې د راښکون ځواک ډیر دی. وی چې سعودي عربستان به د امریکې د خلایي جنسي یا ناسا سره د خلایي ټکنالوژي په پرمختګ کې ګډ کار وکړي. په دې لړ کې خبرې روانې دي او سعودي عربستان تیار دی چې د ناسا سره د تشیالزي ټکنالوژي په نوښتون کې د پیسو مرسته وکړي. په دې ډول به د انسانانو د ټولنو ترمنځ د لنډو اړیکو د جوړولو هڅه وشي. نړیوال ټلویزیون د ټول افغان ولس ټلویزیون دی.